بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زه یم ریحان چالاک او تاسو ګورئ الکتریک ورک اینډ پوسټو. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې راسره بیا یو سیلینګ فین موجود دی، یعنی د چت پکې دی. په د دې نه مخکې چې ما کومه ویډیو جوړه کړې وه د چت د پکې په باره کې، نو په هغې کې ما مکمل تاسو له تفصیلات درکړي او مکمل کمپلیټ چې کومه دی د هغې خبرې ما تاسو ته کړې وي چې دا کم طرف ته تاویږي نو صحیح به وي، او چې کم طرف ته تاویږي نو دا به غلط وي. او د کپسټر کنیکشن چې دی د کنډکسر داسې کپسټر کنیکشن ما تاسو ته کړی و، خو هغه 3 تارونو والا کنیکشن او دا 4 تارونو والا کنیکشن دی. زمونږ سره چې عموما په معاشره کې کم کنیکشن کېږي نو هغه په 3 تارونو والا کې وي او په 4 تارونو والا کې. نو په 3 تارونو والا باندې خو الریډي ما ویډیو جوړه کړې ده، که تاسو هغه نه یې کتلي نو لاړ شئ زمونږ د چینل کې پرته ده، نو تاسو هغه وګورئ. اوس به راشو او تاسو ته د دې 4 تارونو والا کنیکشن څه کوو معلومات درکوو، په دې باندې تاسو څه کوو پوهه کوو. نو ګورئ زمونږ سره دا 4 تارونه دي، دی خو ګورئ دا 2 په یو کلر کې دي او 2 په بل کلر کې دي. اوس د دې مونږ کنیکشن کوو، مونږ ته د دې پته نه لګي چې په دې کې مطلب څنګه مونږ د دې کنیکشن وکړو. زمونږ سره دا 2 تارونه په یو شان کلر کې دي او دا 2 تارونه په بل شان کلر کې دي. همیشه چې تاسو کله پکې واخلئ یا مو اغوستي یا تاسو په کور کې لګېدلي یا یو بڼه یو رای وړئ، نو په هغې کې به همیشه یا 3 تارونه داسې د پکې نه بهر ته راوتلي یا به 4 تارونه راوتلي. نو 3 تارونو والا باندې خو ما ویډیو جوړه کړې، تاسو لاړ شئ هغه وګورئ. او 4 تارونو والا چې دی هغه به د دې کنیکشن په نننۍ ویډیو کې کوم. نو ګورئ دا زمونږ سره همیشه چې راوتي، نو ګورئ دا به 2 یو کلر کې او 2 په بل کلر کې، مطلب کو دا سری او دا زیړی یا دا توري او دا شنی، مطلب چې هر کلري، نو تاسو به څه کوئ د هغې کنیکشن به کوئ. نو تاسو د ټولو نه لازمي اولنۍ خبره خو دا ده چې کله تاسو پکې را کولاو کوئ، مطلب تاسو ته کنډکسر بدلوئ، نو تاسو به هغې ته اول وګورئ چې دا 4 تارونو والا 3 تارونو والا دی. چې دام کله وکتل تاسو به څه وکئ د هغې نه به ښه په پراپر طریقې سره، مطلب دا دی یو تصویر به ترې واخلئ په موبایل باندې، چې بیا تاسو کله هغه ورولئ نو تاسو ته به پته لګي چې دا تار کم ځای ته ورغلی و، نو هغه به بیا صحیح تاسو ته به بیا په هغې کې اسانتیا وي. نو ګورئ په دې پکې کې زموږ سره صحیح یو سټارټینګي او یو رنینګي، مطلب دا دی چې رننګ چې کومه دی هغه تاویدو والا دی، او سټارټینګ چې دی هغه دی پکې له جټکه ورکوي د هغې په ذریعه دی سټارټینګ والی بیا رننګ کې تاویږي. نو په دې کې زموږ سره 2 قسمه چې کومه دی وینډنګ شوی، په هغې باندې به هم زه بیا تفصیلي ویډیو جوړه کړم او په هغې باندې به هم زه تاسو پوهه کړم. ښه نو ګورئ موږ ته به څنګه پته لګي چې په دې کې سټارټینګ کومه دی او رننګ کومه دی. نو ګورئ ستاسو سره خو د ټولو نه مخکې لازمي خبره دا ده چې یا به در سره سیریز ټیسټینګ بوډي او یا به در سره ډیجیټل میټر یا در سره انالاګ، مطلب کو ډیجیټل میټر یو کو انالاګ، مطلب دا دی دیسی میټر چې تاسو سره موجودي یا کو هر څنګه یې، خو چې مطلب انسو والا میټر یو تاسو په الکټریکل میجرمنټ یعنی پیمایش پې کولی شئ. په دې میټر باندې هم ما ویډیو جوړه کړې، هغه هم تاسو لاړ شئ او هغه وګورئ. ښه نو چې دا 2 شیزونه ستاسو سره موجود دي نو تاسو هله کولی شئ چې د دې دا کنیکشن وکئ، ځکه چې موږ ته خو داسې پته نه لګي چې په دې کې سټارټینګ کومه دی او رننګ کومه دی. البته یوه خبره کیدی شي چې هغه پکې بڼلی نو هغه ته پته لګي چې دا تارونه د رننګ دی او دا تارونه د سټارټینګ دي، نو بیا د هغې نه ته معلومات کولی شي. نو راځئ موږ اول د دې دا کنیکشن چې دی دا په سیریز باندې سارو، سیریز ټیسټینګ بورډ باندې، او بیا چې دی نو بیا تاسو ته میټر باندې چې کوم چې په میټر به څنګه ساري دا پکې زه لږ شاته کومه. ګورئ ښه دا زما سره څه دی سیریز بورډ دی، دا ما بټن نه واړوله او دا ما سیریز لیډ جوړ کړی. نو ګورئ چې دا کله زه ټچ کوم داسې چل کوي، دا بله پړقېږي رڼا کوي، نو دا زموږ سره څه دی سیریز بورډ. دا به تاسو په بازار کې هم لیدلی، په دې باندې به هم زه یو ویډیو را جوړه کړم. اوس به تاسو دا وایي چې دا کوم مداریتوب یې شروع کړی دی چې مطلب دا دواړه د یو بل سره ټچ کړي ولته بلب ولګي، خو دې کې څه راکټ ساینس پکې نشته، مطلب دا څه مشکله خبره نه ده، دا ډېر اسان بیا به درته هم زه وښیم. ګورئ دلته زموږ سره څه دي، دلته زموږ سره 4 تارونه دي. نو ګورئ یو شان تارونه چې دي که نه، په دې کې چې کله تاسو دا 2 تارونه نه دي، دا د دې یو شان تارونه سره ټچ کوي او رڼا یې وکړه نو دا تارونه څه دي دا صحیح دي.
خو که اوس تاسو مثال په طور د دې سره ټچ کو بدل تار سره بیا دې د دې سره ټچ کو نو دا څه شو دا غلط شو نو ګورې زه دا ورکوم دا مې دی یو له ورکو او دا مې دی بل له ورکو وینئ زموږ سره رڼا څه شو ولګېده او دا پکې هم چې غر غر کوي اواز غوندې کوي ښه اوس په راشو دی بل ته چې دی بل له هم تاسو دقه شانتې وروړه دا مې یو دې ته ور واچوم او بل مې دې ته نو ګورئ ښه تاسو یې وینئ نو دا زموږ سره ولګېدو ښه نو اوس ګورئ چې کله دا تاسو ور واچوئ نو دا به صحیح دا زموږ سره مطلب دا خو صحیح شو چې اوس دغه دې م ور واچو دا دې م ور واچو نو اوس موږ ته پته ولګېده چې دا تارونه څه دي دا صحیح دي اوس په دا څنګه چیک کوو چې په دې کې د سټارټینګ کمه دی او د رنینګ کمه دی نو ګورئ او غلط تارونه به پکې کموي هغه درته م وروسته ویم د سټارټینګ او د رنینګ په مطلب موږ داسې معلوموو چې د کپسټر تارونه پکې کمه دي د کنډکسر نو هغه دا دي ګورئ چې تاسو کم دوو تارونو له وروړو مطلب دا دی خو ګورئ او په هغې باندې بلب څه کوو تیزه شو کوو مطلب بلب یې پې تیز خو رڼا یې تیزه خو ولې نو هغه به صحیح او به زموږ سره وګورئ دا اوس ما دې بل له ورغلو دا زموږ سره نه ښایي تاسو ته ښکاري که نه لږ رانږدې کم ګورئ ورته ښه نېخوا ګورئ چې دې له یې ورغلو داسې چل کوي د بلب رڼا سلو ده ګورئ ورته ښه د بلب رڼا څه ده سلو ده اوس یې زه دې بل له ورغلم ګورئ ورته ښه تاسو ته ګورئ نو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره رڼا تیزه کړه نو دا زموږ سره څه شو دا د رنینګ تارونه شو نو دا آسماني کلر کې چې دي دا اوس د رنینګ تارونه شو او دا تاسو ته ښکاري دا شنه کلر کې دا شین رنګ والا تارونه چې دي دا زموږ سره دا سټارټینګ تارونه شو ښه اوس په راځو او دا به چیک کوو چې په دې کې غلط تارونه کموي چې مطلب دا دی دا وایډنګ به مونږ څنګه چیک کوو چې دا صحیح دی که غلط دی نو ګورئ ورته ښایي زه د دې آسماني کلر او د دې شین سره ټچ کوم دا نه لګي پوه د دې بل سره هم ټچ کوم دا نه لګي نو دا مونږ ته څه پته ولګېده چې مطلب دا صحیح دي نو اوس مونږ ته دا معلومات وشول چې په دې کې دا د کپسټر تارونه شو او دا د څه شو دا مطلب دا دی دا نور تارونه شو خو په دې کې داسې حساب نه وي په دې کې مطلب یو تار به د کپسټر یو تار لکه مطلب دا به دواړه د یو بل سره داسې یو ځای کوئ او یو تار به د کپسټر له ورکوئ یو به تیا خو هغه ته وروسته ښیم اوس رالو او تاسو ته په میټر باندې چیک کوو ګورئ ورته په میټر باندې دلته ما دې کنټینیوټي رینج باندې ما سلیکټ کو ګورئ ته او زه تاسو ته ښیمې تاسو دې خو میټر باندې فوکس کوئ مطلب میټر ساری ګوره ښه زه دې ته ورولم دا د رنینګ تارونه دي نو په دې باندې ماته څه ښایي 175 مطلب دا دی دا د دې سره مزاحمت دی لکه 100 او 15 یا دا د دې سره مزاحمت دی او اوس دې بل له ورولم دې رنینګ له نو دا زموږ سره 100 او 4 او یا 15 یا دا ښایي که نه نو موږ ته پته ولګېده چې کم مزاحمت ښایي مطلب دا دی دا زموږ سره څه ښایي زیات مزاحمت ښایي نو دا زموږ سره څه شی دی لکه مطلب دا ویلیو کمه ښایي د دې بل نه دا ویلیو کمه ښایي نو دا زموږ سره څه شو په میټر باندې موږ دا معلومه کړه چې دا تارونه نه دي دا شنه تارونه دا زموږ سره د سټارټینګ دي ځکه چې د دې څه شی دی ریډینګ سیوا ښایي او د دې بل ریډینګ کم ښایي نو موږ ته څنګه پته ولګېده په دې میټر په ذریعه سره چې دا سره دا د رنینګ تارونه دي او دا د سټارټینګ دی ښه اوس راځو نو اوس به تاسو چل وکئ اوس به داسې وکئ چې دا دوه تارونه نه دي یو به شین راواله یو به آسماني مطلب دا خو دا دوه رنګونه دلته دي نو زه ځکه دا استعمالوم کو تاسو سره چېرته بل رنګي نو تاسو به هغه استعمالوئ څه به کوئ هغه به استعمالوئ مطلب زه اوس دا استعمالوم نو تاسو ګورئ دا دوه تارونه ما داسې د یو بل سره یو ځای کړه او دا دوه تارونه ځان له پاتې شو نو دا اوس څه شو دا اوس د کپسټر تار شو مطلب په دې کې به یو تار د کپسټر شي او یو به څه شي یو به ډایرک شي مطلب ګورئ ورته دا دوه تارونه نه دي دا ډایرک تار شو دا کم چې ما یو ځای کړه دا ډایرک تار شو او دا دوه نه دي دا د کپسټر تارونه دي نو ګورئ ښه خو چې کله دا زه کپسټر ته ور واچومې دا ما کپسټر ته ور واچول یعنې کنډکسر ته دا ما ور واچول تاسو ګورئ چې دا زه کله کنډکسر ته ور ولمه نو بیا به څه وکړم دې له به تارونه ورکړم چې کله تارونه ورکړم نو ما ته به بیا پته لګي چې مطلب دا
ستدي خراب دی کو ټیک دی. اوس په دې کې یو خبره بل ده دا سوکلمه د شین د سٹارټینګ د رننګ د تار چې دی دا آسمانی دا مادي له وروستو او داس د سٹارټینګ دا چې دی دا مې دی یو له وروستو. اوس دا دوه تارونه زما سره څه شو دا جاینټ شو دا ډایرکټ تارونه شو. خو اوس به زه څه چل وکم مطلب د دې سره به یو ډایرکټ تار ټچ کم یو ډایرکټ تار به د دې سره شي او یو به د دې سره شي کومه چې د بجلی نه مین تارونه راغلي لکه اوس دا دوه تارونه زما سره راغلي که نه د بره نه مطلب راځوړن دي په پکې کې نو تاسو به څه چل وکئ یو تار به د دې سره ټچ کوئ د دې سره او یو به د دې کپیسټر د دې تار سره کنډکسر سره ټچ کوئ. خو اوس په دې کې کو مطلب دا دی اوس دا پکې موږ سره څنګه پکار دی دا پکې به زموږ سره صحیح داسې تاویږي مطلب دا چې دا داسې څه کوي ښی طرف ته تاویږي کلاک وایس مطلب انټي کلاک داسې الټه ګس طرف ته به داسې نه تاویږي دا به داسې تاویږي دا داسې پکار دی که دا داسې تاویږي دا بیا صحیح دا به غلطي نو بیا به مونږ څه چل کوو چې مطلب ګس طرف ته تاویږي مونږ به څه چل کوو نو مونږ به بیا داسې کار وکړو د بوډۍ زامنو چې دا یو تار نه دی مطلب دا به راکولاو کړو دا دوه تارونه او دا شین تار نه دی دا آسمانی تارو دا به د شین تار سره ټچ کو او دا آسمانی تار نه دی دا به د کپیسټر لورګو مطلب دا دوه تارونه نه دی دا د آسمانی کلر دا به چینج کو اوس هغې ته ډایرکټ ته لګېدلی هغه ډایرکټ پر اولو کپیسټر له به ورکو د کپیسټر دا به هغه ډایرکټ ولګو سمپل بس اسانه طریقه ده نو په دغه طریقه باندې به دا څه وشي بیا زموږ سره د دې دا کنیکشن وشي. نو اوس زه راځمه ګورئ ښه زه اوس دا سیریز ټیسټینګ لیډ دی له ورولمه ګورئ ورته ښه نو ګورئ مونږ څه شی دا مې دوه تارونه راواغسته اوس چې دا زه دې له ورکمه نو که دا مطلب دغه نه دی دا هینډل دا دې طرف ته تاو شو نو پوه شئ چې زمونږ کنیکشن څه دی صحیح دی خو که دا دې طرف ته تاو شو پوه شئ غلط دی ځکه چې دا دې طرف ته تاویږي نو دا پکې بیا نه د لاندې د پرو دا سیسټم دا بیا دې طرف ته تاویږي خو که دا دې طرف ته تاو شو نو دا بیا دې طرف ته تاویږي نو بیا غلطي نو تاسو ورته ګورئ ښه دا مې دې ډایرکټ تار له وروستو ګورئ ورته ښه دا به زموږ سره څه دی غلط تاویږي ګورئ ته نه دا به زموږ سره غلط طرف ته تاو شو نو زه به اوس څه وکړم سمپل به دا وکړم چې دقه یو تار به رالرې کړم د رننګ دا تارو او دا به د دې سره الټه کړم نو ګورئ ورته ښه چې دا تاسو کله الټه کوئ که نه نو د دې دا کنیکشن نه دی دا ډېر اسان یو دا به ډېر سمپل وي نو دا په خپله باندې ښه ښکلي په اسانه طریقه باندې څه وشي ولګي ګورئ ورته ښه نو ما څه چل وکړو دا یو تار مې رالرې کړو او دا یو مې د دې سره ټچ کو مطلب دا دی الټه مې کو سمپل هغه مې ډایرکټ له ورکو دا به اوس د کپیسټر تار له ورکم نو تاسو ګورئ ښه دا په اوله کې تاسو ته ډېر ګران ښکاري خو مطلب دا دی دا چې تاسو کله پریکټیکلي وکئ مطلب زه درته کم کار ښیم نو هغه پریکټیکلي کوئ یعنې په خپل لاس باندې کوئ چې کله یې وکئ نو بیا به تاسو ته صحیح اسان به وي درته ګورئ دا ښه نه اوس هغه سیټ ته تاو شوم ګورئ ته یو ځل درته بیا ټرای کوم ګورئ ته ښه شو هغه سیټ ته تاو شوم نو زه اوس دې له تارونه ورکوم او بیا راځم بیا تاسو ته چک کوم چې مطلب پکې څنګه تاویږي صحیح دی هوا صحیح کوي مطلب هوا خو درته پرې به پسې بیا ولګو هغه به درته بیا چک خو اوس چې کومه دی دا به درته چک په دې ټایم کې چې دا کار کوي او که نه ښه نو ملګرو ما دا تار راواغستو او د چت د پکې د ډنډه چې ده په دې کې هغه سر ته وباسم نو تاسو ورته ګورئ چې کله دا تار خوا سایډ ته وځي نو په دې کې دا دوه تاره چې دي یو به د ډایرکټ تار سره ولګوئ او یو به د کپیسټر تار سره ولګوئ څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري او زه یې لګوم نو ګورئ دا زموږ سره یو ډایرکټ تار شو چې دغه ډایرکټ تار له مو دا یو تار ورکو دا او دا بل مو د کپیسټر د تار سره ولګوم نو ګورئ دا یو تار و زموږ سره پاتې شو دغه به رالرې کړو او د دې بل تار سره به یې ولګوم او بیا به دا دواړه ښه ښکلي ټایټ کړو او دې له به یو سلو ورکړو ګورئ زه دا کور راخلمه دې ته ورچوم دا کم کور چې ما دې ته ور واچو دې ته سلو وایي د دې نوم سلو دی او دا به دې ته ور واچوم او بیا به دې کپیسټر ته یعنې کنډکسر ته چې دی
دغه تار ور واچو په پراپر طریقې سره به دا ټایټ کړو او بیا پې دا سلو ور بند کړو د دې دپاره چې دا چېرته دننه د باډۍ سره ټچ نشي او مطلب شارټ سرکټ پیدا نه کړي. دا بل تار مې هم را لرې کړو او د دې د میم سلو ور واچو. اوس په دې کې دا لږ ځګې لږ خراب دی نو زه به اوس نوز په لاس راوالم او دا به دې کټ کړم او نور چې کومه دی دا به ورته سپین کړم او بیا به یې دې کپسټر ته یعنې کنډکسر ته ور واچوم. تاسو هم په خپل کور کې ښه په اسانه طریقه دغه شان کنیکشنې کولی شئ. دې کې څه ګران څه نشته. بیا دا سلو به دې ته ور واچوم چې ښه ټایټ راشي او اوس مې انسولیشن ټیپ راواغستو. د دې نه به یو ټوټه به ترې لرې کړو او دغه ډایرکټ تار چې دی دغه به پټ کړو لکه مطلب دا د انسولیټډ به یې کړو چې د باډۍ سره دننه سره ټچ نشي او شارټ پیدا نه کړي مطلب پکې شارټ نه کوي. بیا د دې وجې نه پکې لایف ټایم چې کومه دی خرابېږي او دا پکې چې دی نو بیا زر خرابېږي او چلیږي هم نو کپسټر هم زر وي کنډکسر هم زر خرابوي. نو دا و زموږ کنیکشن. نو ملګرو رالو او د کپسټر دا کنیکشن مونږ وکړو. تاسو په دې ویډیو کې وکتل. اوس رالو او تارونه مو د دې سره اټیچ کړه. دا اوس چیک کوو تاسو ته ښایو چې مطلب کنیکشن صحیح وشو که نه. ګورئ ورته ښه زه دا چیک کوم تاسو ورته ګورئ. بټن مې راواړوله نو ګورئ پکې څه شو زموږ سره ښه په ښکلې طریقه باندې ولګېد او کار یې شروع کړو. نو دا وه د څلورو تارونو والا د پکې کنیکشن چې مطلب د چپ د پکې د څلورو تارونو والا یعنی د کپسټر سره د ډیمر سره به د څلورو تارونو والا د پکې کنیکشن څنګه کوو هغه ورسره څنګه لګوو. نو هغه تاسو ته ما څومره په اسانه طریقه باندې وښودله. د دې نه به مخکې تاسو داسې ویډیو په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې نه وي کتلي. نو زه د دې نه علاوه چې دی تاسو ته اوس دا مطلب پرې ورته لګوم او تاسو ته د دې هوا هم چیک کوم. دا به تاویږي او تاسو ته چیک کوم. تاسو مهرباني وکړئ او زموږ دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې نور وروڼه ترې هم بایګان ترې هم څه فایده واخلي. ښه نو ملګرو تاسو وکتل چې مونږ پکې ولګوو او څومره ښکلی تاویږي په ښکلې طریقه باندې کار کوي. زیاتره خلک دا کوشش کوي چې زیات ویلیو والا کپسټر استعمال کړي لکه 5 په ځای باندې 4 5 یا 2 5 په ځای باندې 3 5 استعمال کړي چې د هغې سره زموږ د پکې لایف ټایم کمیږي. نو تاسو 2.5 کپسټر لګوئ دا ډېر صحیح کار کوي. د دې سره پکې هم زر نه خرابېږي.